اتفاق دا و چې زه خوا کې ناست وم نو ما چې د هغه یو ورځ هغه درس واورېده په دوباره پوره نه خو هسې لږ لږه نو هغه سړی زما ډېر خوښ شو هغه به د دې ائمه او حضراتو ډېر په محبت نومونه اخیستل حالانکه هغه وخت کې اوس نه اوس لږه ګزاره شوې ده هغې وخت کې به هغوی د دې امامانو په سره ډېر سختۍ به یې کوه خصوصا زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نو هلته زموږ دوستانو شاګردانو په جامعه کې هلکه مې دا مولوي صاحب خو ډېر ما ته معتدل غوندې عالم ښکاري او د عقیدې کتاب یې ښه وایي دا خو زموږ شیخ دی زموږ استاد یو ډېر ښه سړی دی نو مازدیګر نه ماښامه پورې به درس و ماښام نه پس پر سوالونو جوابونه ماسخوتن مونځ مې وکړه بیا به ته نو یو ورځ یې ماسخوتن مونځ وکړو نو زه ورغلم ما ورسره ستړی مشي وکړل نو ما ورسره عربي شروع کړه په ما پوه شو زموږ دا عجیبه خلک پیژني نو ما ته وایي چې ته آپ کہاں سے ہیں میں حضرت آپ کو اردو آپ جانتے ہیں میں ہاں اردو کی خبریں شروع کر بھی میں تو اصل میرے آبا و اجداد یہ تو برما سے آئے ہیں موږ د برما یو او ما اردو چې دا په هندوستان کې زده کړې ده مې تا په هندوستان کې څه کول ما ته ته څه کار کوې مې زه خو دغسې یو مدرسه کې دوه درې ټکي ښیم د پاکستان ډېر محبت یې را سره و بیا راته خپل کتابونه م راکړل ما سره اوس هم شته ما وی تا په ہندوستان کې څه کول چې اردو دې یاده کړې ده میں نے اردو دارالعلوم دیوبند میں سیکھی ہے میں تو پہلے دارالعلوم دیوبند کا فارغ التحصیل ہوں پھر وہاں سے آ کر یہاں جب مدینہ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کیا اور یہاں ابھی استاذ ہو یارت چې دا خبرو کې ماسترونه لګي وښکېده ما الله سلوی بادشاہ د دیوبند بچی دی د حضور پاک په جومات مسجد نبوي کې هم درس ته کېنولی دی سبحان الله یو ځای د دیوبند نه خاني زمانونه ګوره دیوبند څه نظریه نه ده او نه څه د عقیدې نوم دی نظریه او عقیده زمونږ هغه ده چې د قرآن او سنت ده په دې تاسو پوهېږم ګوره دیوبند نه څه دین دی او نه دیوبند څه دین پیدا کړی دی دا دیوبند ولې ورته وایي د سوچه عقیدې او د سوچه ښکلې اعمال او د حنفي فقه صفا خدمت دیوبند کړی دی او مونږ ته هغه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او د عقایدو صحیحه یو خشته په اسانه طریقه د قرآن او سنت مونږ ته را رسولی دی زمونږ استادان ټول د دیوبند دي ځکه مونږ ځان ته دیوبندیان وایو دا نه چې ګنې دین په دیوبند کې جوړ شوی دین خو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم نه جوړ کړی دین خو الله او د رسول طرف ته منسوب دی خو امام صاحب د دغه قرآن او سنت نه مسلې راویستې او بیا زمونږ د دیوبند اکابرو د هغې مسایلو خدمت وکوئ د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسوئ څومره غټه مدرسه ده نن په زرګونو طالبان بلکې اوس دوه مدرسې دي دیوبند کې دومره ډېر شو پکې استادان چې اوس یې تقسیم شو دوه مدرسې دي جامع عربي اسلامیه یو زړه د وقف او یو بله دوه مدرسې دي او هر یوه کې په زرګونو شاګردان دې پورې مې خبره کوله چې د دین خدمت کوه نیت صفا منزل صعب خو زمانونو په تاسو هم یو شی لازمیږي که یوازې دې خو به د الله او د رسول د دین خدمت ته کوي تاسو به هم کوئ که قرآن خو یوازې د ده نه دی زمونږ د ټولو دی پیغمبر خو یوازې د ده نه دی زمونږ د ټولو دی دین او اسلام خو یوازې د ده نه دی زمونږ د ټولو دی دی خو خپل بچي دلته نه کامیابوي دی خو ستاسو بچي کامیابوي دیرش ماشومان نن ستاسو دیرش شو که نه دا نن د دې مدرسې نه دا فارغ شو یعنی دیرش هغه جبې چې په قرآن نه چلیدې نن د ده د برکت نه په قرآن چلیږي او شپږ هغه سینې چې د قرآن نه خالي وې نن د قرآن د رڼا نه ډکې شوې حافظه شو څومره د فایدې خبره ده دنه خدای څونه کار واخیست ستاسو بچي به حافظان جوړېږي ستاسو بچي به عالمان جوړېږي نو تاسو باندې هم ذمه داري
عاید کېږي لکه څنګه چې په ده ذمه داري ده. تاسو مهرباني وکړئ یو کولاو لوی ځای دلته والی چې د زوی وادي هغې له خلک الي که نه الي کمره الي کور ونالي نو د زوی د واده نه خو د قرآن خدمت ډېره هم دی. یو کمیټي جوړه کړې د یو 4-5 کسانو او کور په کور باندې وګرځئ. په دې پېښور کې خو بلا مالدار خلک ته خدای شته دا دومره مالدار ته چې یو قسم 2 کلاله ځای د مدرسې دپاره اخیستی شي. خلکو څه وینا پکار د عزت په شکل وګرځئ کوڅه په کوڅه او کوشش وکړئ چې داسې ښکلي لږ ځای واخلئ دلته مولانا عرفان الله صاحب دپاره د هغه بني وقف او پکې ستاسو بچو ته د قرآن خدمت کوي. په دې به نه یارېږئ. ګورئ ډېر یو خبره درته کوم مونږ خلک د پیسو ورکولو کې یو پوټې لږ کمزوري یو. پنجاب والا او سین والا په دې کې تکړه دي. بیا د مهاجر د کراچۍ ډېر تکړه دي. هغوی صفا وایي هغوی وایي چې مونږ ورکو مونږ ته پته لګي چې مونږ له خدای راولي. او پیغمبر مبارک په قسم خوړلی په ترمذي شریف کې حدیث چې په 3 څیزونو رسول الله مبارک قسم خوړلی دی. یو یې په دې خوړلی دی چې په صدقه به مال نه کمیږي. ګنې دی تاسو یو چلو تاسو سخت کال د خپل مال پوره زکات ورکړئ پوره کم نه او د الله دپاره یې ورکړئ. دا نه چې دا خلکو باندې اثباتنه کوي چې ما خو زکات ورکړو خلکو ته وایي نه ریا چې پکې نه د الله دپاره چې سخت کال تا 1 لک زکات ورکړو که کال لته د 2 لکو 3 لکو د زکات جوګه نه شو راشه زما په مخ لاړې تو مال بری خدای زیاتوي. سخت کال د لاک ورکړه کال له به 2-3 لکه ورکړي بل کال به 15-16 لکه ورکړي. دا په سترګو لیدلې شوې خبرې دي. د حضور پاک خو هسې خبره یقیني ده صادق مصدوق دی نو چې بیا رسول الله مبارک قسم وخوري په هغې کې څه شک دی په صدقه به مال نه کمیږي.